ولې بار نه کوې ولې بار په ما نظر نه کوې په ما نظر ولې بار نه کوې ولې بار په ما نظر نه کوې په ما نظر ساده خواږه انسان ستا مینې کړم ستا مینې کړم السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما بایسکل پنډلانم خراب شو پنچر دی دا پنچرې به مې ونیسي. ښه ته بایسکل به در اوسه بیا در جوړ کړم بیا ګوډی باده راسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه احمده بچی درسونه دې څنګه دي؟ موږ به کله درس ویلی. ښه دی هغه جان. احمده زه پیسې خو به دې نه خلاصې شوي. یا هغه جانه پیسې چې مې خلاص شي هغه د نظر څخه اخلم. ډېر ښه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هغه ګاډ شان چې وه هغه په موټر کې هغه مې ولېږله او نور چې راغله هغه مې تا کړل هغه لیستونه مې ولیکله کار خلاص شو زه به ولاړ شم مکتب ته. خلک مې راستولي وه ګاډران یې یوړل. و هغه راغله هغه په لاس مې ورکړل هغه یې یوړله کار خلاص شو. اوس د غرمې وخت دی ما زه به ولاړ شم ښوونځي ته ناوخته دی. بس اجازه درته. خدای په امان. مخه خوشحاله. نه پوهېږم چې دا تورۍ چېرې دی ولدا خاص داسې نشه ده چې باچا ډېر نه شو اوس به زما زوی تورۍ راشي ما ته به پوړۍ راوړي باندې څوک سپور دی اشنا خونه خالي ده تورۍ مې نشته چې اوس زه خیر رابشي خاص پوستکن ورته نه وم دا هم پوچې دي دا خو داسې خاص دي چې بالا څومره پوچې هم بیا زه له ځان سره ګرځوم وعلیکم السلام توره زوی په خیره ورسېدې توره زوی په دغه کې ما ځان سره یو څو دانې لړمان ایښي وو هغه اوس نشته تا خو به نه یې ایله کړي بابا ما ورته وکتل زه ځینې وبېرېدله ما لاس دی چې ومې خورې ایله مې کړله مړه مې کړله خدای دې خوار نه کړي زه مې کړله ومې غورځول تاسو ما نه دي ویلي چې زما په شیانو کار مه لره راته ووایه چې چېرته دې راته راوړو پیسې راکړه پیسې پیسې چیرې وې بابا پیسې نه دي راکړې ته چېرته دپاره تللی وې ما ته د چېرته دپاره استولې وې تاسو ما نه ویل چې پیسې راوړه ته چېرې تللی وې پیسې نه راکولې بابا نو ما څه کړي وای جنګ نور سره کړی وای د چا نه درکړې ولې څه نه یې خبره چې ستا پلار خماري دي زه څه وکړم تا وچ کوم وچ دې کړم
دا ټول مخ دې ورغېږي څه وکړم زه څه وکړم مه وایه بله ورځ دا مکتب به ټک ماشه نه وایه وایم یې ځمه خو دې وایم څنګه څه دیږي زه وایم زه ځم ها صرف بل وایه وایه کې نه وایه مکتب وایه پلار دې مکتب ویلی و وایم یې خو دې وایم څه چې موږ ماشه جوړ شو چې اوس وګوره د بل خاص دې کوم مکتب وایه د مکتب زو چې تا نه دی ویلي دا